ما سره انډیوالان دي نو شیو را سره دغه سره د ما نن لږ باعث راغی په کار کې اوسره نو ده دا د مختار سقفي ډېرې غټې غټې کیسې راته وکړې نو ما ورته ویل ما څه خیر دی ما سره خو دومره معلومات نشته که چېرې کې موږ ملا صاحب لایو راغی نو زه به پوښتنه ترې وکړم یا به ریکارډنګ درته وکړم په تا باندې بې زه واورم چې لکه دا ته کومې کیسې کوې دا رښتیا دي که دروغ دي دا مختار الثقفي سیده د دې په اړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ثقفي سی و دا د حکومت ډیر شوقي و ځکه د ده پلار و د دوی کورنۍ سی وله یعنې داسې مخوره کورنۍ وه نو ده ډیر کوشش وکړل د صحابه و په زمانه کې چې دی حکومت ترلاسه کړي و یو باندې ورغله تر څو له دغې موقع دی استفاده وکړي او حکومت په لاس باندې ورسي او هماغسې ومسول کله چې دی کوفې ته چې پوهېږي په حسین علیه السلام په قبر چې اول چا زړاګانې کړي دغه مختار ثقفي کړي دي دوی ته ولې د منلو ده ځکه چې د دوی ماتم اولنی دغه ثقفي کړی ده نو نبی علیه السلام وایي چې یو کذاب به پیدا سي په دې ثقیف قبیله کې دی همدغه اوس د اهل سنت والجماعت په ډیرو کتابونو کې دا راغلي دي او د دوی په کتابونو کې خپله راغلي دي د شیعو په کتابونو کې چې مختار الثقفي و آخر وخت کې به دا دعوه کوله چې ماته جبریل علیه السلام راځي او هغه ماته وحی راوړي د نبوت دعوه یې وکړله د نبوت دعوه یې وکړه او مرتد له دنیا نه لاړل ځکه خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ژوند کې ویلي و چې کذاب به پیدا سي کذاب په څه معنی یعنې دی به په ټولو خبرو کې دروغجن وي حتی د نبوت دعوه به وکړي چې په هغې به هم دی دروغجن وي د مختار الثقفي یو کار ښه کار وکړل چې د حسین علیه السلام اکثریت هغه قاتلین یې مردار کړل ویې وزل خو الله جل وعلا یو ظالم په بل ظالم مسلط کړل بیا له دې نه وروسته د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د خلافت په دوران کې د هغه ورور ول هغه صحابي ول د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه ورور نو هغه بیا جګړه ورسره وکړه په کوفه کې دی بیا ووزل له ټولو خلقو سره یې ووزل بیا د دوی یوه کرسي وه د علي رضی الله عنه چوکۍ نه وه دا په کوفه کې وه یعنی د علي رضی الله عنه چې به ورباندې کېناستل دا فیصله او قضا چې به یې کوله نو دا یو چا ساتلی وه ورسره بیا چې دی کوفې ته لاړل بیا ده هغه سړي ته حال ور وکړل چې دا چوکۍ ما ته راوړه که یې نه راوړې وزنم دي نو هغه پوه شو چې بیا یې په له بل چا سره همغسې یوه چوکۍ وه بیا یې هغه په پیسو واخیستله دا خپله چوکۍ په کور کې ورسره وساتله هغه بله چوکۍ مختار ته ورکړه دا په شیعو کې چې له قبر نه مدد غوښتل له غیر الله نه مدد غوښتل دا له اهل بیتو نه د ورمیراث سوي دا له دغه ثقفي نه ورپاتې سوي دغه ثقفي چې به چیرې لاړل جنګ بیا وګټل نو مدد بیا له دې چوکۍ نه غوښتل چې دا د علي رضی الله عنه چوکۍ له ما سره ده ما ته الله فتح راکوي ما ته کومک راځي آسماني کومک راته راځي نو دا چوکۍ به ده په ارض کې ورسره ګرځوله راګرځولی مدد بیجینې غوښتل شفا بیجینې غوښتله نورې قصې بیجینې غوښتلې نو مختار الثقفي چې و نو په ابتدا کې یعنې داسې چندانې سړی نه و خو یعنې هغه مسلمان و بیا وروسته چې د حسین علیه السلام باندې زړاګانې شروع کې او هغه ماتمونه چې ده په کوفه کې جوړ کړل شیعه یې ورځ تر بلې پسې پیدا کړل نو د عمر کې د نبوت دعوه مو وکړله خبره پوه سولاسته اوس مننه کاري صاحب خوشحال سي الله دې زر ورمند سي ریکارډ مې لږ ډېر وکړو په کتابونو کې هم شته دا ما پخوا تاسو ته د دوی د کتابونو هم حوالې درکړې وې محترم مهرباني